سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. افغانستان د دوه واقعیتونو لرونکی دی چې یو جنگ او بل هغه ملت دی چې په پیاوړې اراده د خپل راتلونکي لپاره هڅې کوي. دغه مطلب ولسمشر غني تیر ماښام له سعودي عربستان، ترکیه، عراق، هند، مصر، چین، استرالیا، مالیزیا، ازبکستان، پاکستان، بنګلادیش، تاجکستان او قزاقستان څخه له راغلو میلمنو سره په میلمستا کې څرګند کړه او همدارزي یې وښوده چې دوی د افغانستان دا څیرې هم لیدلې وي. ښاغلي غني همدارس پړه کړه چې د افغان ملت د ارادې بنسټ اسلامي او افغاني هویت جوړوي او موږ لیواله یو چې له ټولو اسلامي هیوادونو سره په ګډه په جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب پر تجدید او د مدرسو، ښوونځیو، پوهنتونونو او جوماتونو د وصلولو په برخه کې ګډ بحث وشي او د اسلامي هیوادونو بریالۍ تجربې شریکې شي. په کابل کې د ناټو ملکی سفیر وایي که طالبان فکر کوي چې ناټو او امریکا به افغانستان خوشي کړي دا یې تېروتنه ده. نوموړي ټینګار کړی چې ناټو د زلمي خلیزات او جرمني د سولې له هڅو ملاتړ کوي او طالبان باید له دغو منځګړو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. ولسمشر غني تېره ورځ د افغانستان د تاریخي څیړنیز مرکز کتابتون او آرشیف برخې پرانیستې او د افغانستان ځینې تاریخي نسخې چې په لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو مرکز په همکارۍ برابرې شوې د آرشیف کتابتون ته وسپارلې. د ولسمشرۍ ماڼۍ ستر سلاکار عبدالغفور لیوال په دې مراسمو کې وویل په لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو په مرکز کې د هیواد اړوند د تاریخي اثارو 2000 نسخې په فزیکي ډول او 1,500 نسخې په ډیجیټلي ډول موجودې دي او دغه مرکز مشر ژمنه کړې چې په راتلونکو پړاوونو کې به نورې نسخې هم د افغانستان د تاریخي څیړنیز مرکز آرشیف ته وسپاري. ښاغلي غني هم په دې مراسمو کې وویل موږ باید د تاریخ له لارې له راتلونکي سره د تیرو د وصل حلقه واوسو او اړتیا ده چې زموږ نوی نسل افغانستان پیژندونکی وي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین زیاتوي دا کس چې محمد آصف نومیده تېره ورځ په چلګزۍ سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د نوموړي لخوا یو ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال وچاودېد. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د نوموړي یو بل ملګری هم وژل شوی دی. 3 کسان په ننګرهار کې د نشهیي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان تېره ورځ د پولیسو په بېلابېلو عملیاتو کې له 140 کیلوګرامه بېلابېلو نشهیي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه چاودونکي توکي هم ترلاسه شوي خو په تړاو یې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. او د روزګان والي وایي د پولیسو په تنخوا کې لاسوهنه د دې لامل شوې څو د دغو سرتیرو تنخوا په بانکي سیستم ورکړل شي. نوموړی وایي تر دې مخکې د سرتیرو پیسې په فزیکي ډول د امنیه قمندانانو په واک کې ورکول کېدې چې دوی د تنخوا ورکړې پر ځای پولیسو ته هیروین ورکول. په زابل کې د زده کوونکو پولیس سرتیرو د تنخوا د بانکي کولو ناسته په وروستیو 13 کلونو کې دغه لومړی ځل دی چې په زابل کې د زده کوونکو پولیس سرتیرو تنخوا د بانک له لارې ورکول کیږي. د دې ولایت والي وایي د دې سرتیرو په تنخوا کې د لاسوهنې د مخنیوي په موخه د دې ولایت د سیمه ییزې ادارې لخوا دغه کار یوازې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کړی دی. د دې ولایت والي وایي له یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز کې د زده کوونکو پولیس سرتیرو نږدې 18,000 تنه خپله تنخوا له بانک څخه ترلاسه کوي. په داسې حال کې چې مخکې له دې سرتیرو قمندانانو د دې پوځیانو تنخوا نه ورکول. د ښاغلي سعیدي په باور اوس هم د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیس ځواکونو د تنخوا د ورکړې په پروسه کې فساد شته دی او په ولسوالیو کې زده کوونکو پولیس سرتیرو ته تنخوا په کلدار ورکول کیږي. هوایي معاش باره بیخي زیات و، کور په ناستو معاش ورته راتلی او د خلکو هغه حقا حقوق به د پښو لاندې کېدل، هغه به خوړل کېدل او هغه نه څوک نه و چې پوښتنه یې وشي، معلومات ځینې وشي چې ولې داسې کېږي. که به چا عرض و داد کاوه د هغه عرض چا په غوږ ته نه وړي او نه د هغه پر خبرو چا غوږ نه وړي. په همدې حال کې د دې ناستې ګډونوالو د سرتیرو تنخوا په ورکړه کې د پراخ فساد او په دې ولایت کې د خیالي سرتیرو له شتون څخه خبره کوي او دغه کار په دې ولایت کې د ناامنۍ له امله بولي. بغیر د امنیتي سکتور نه چې دلته کوم مصارف موږ درلود له 2 میلیارډ افغانۍ و چې په هغه کې موږ 600 میلیونه افغانۍ د دغې پروسې په تطبیق سره سپما کړې و، د دولت په خزانه کې پاتې شوي. دې ولایت کې د بانکدارۍ پروسې پیاوړتیا او شفافیت د لا زیاتوالي په موخه یې د پوهنې ریاست 221
ښوونکو ته بانکي حسابونه پرانیستل. مخکې له دې د خیالي سرتیرو شتون او د دې ولایت د پولیس مسؤلینو لخوا د پراخ فساد په اړه شکایتونه شوي وو چې د دې ولایت د اوسیدونکو په باور په دې ولایت کې ناامني بنسټیز لامل بلل کیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.